او د اوړي په انګار کې سره مخ شو څه ساده څه کلیواله غېږه راکړې کله کله چې په ښار کې سره مخ شو اول په ستړی مو شي نوم دې راته ډېره مننه پیل مې په بیت ډېر تللی یم بولدک ویش هلته مې زندګي تېره کړې ده کابل هوا ډېره فوق العاده ده بولدک څه ډېره ده او بیخي ښه هوا ده نه ډېره ګرمي نه ډېر یخ په دوی حساب کېږي موږ حساب پرې کوو د ادب له اړخه د فرهنګ له اړخه د کلتور له اړخه له ښکلا له اړخه د حساب ځای دی او د حساب ځای ته ورتګ هم زموږ اولویت دی دا مضمونانو کې د افغانستان ډېرې کیسې دي او په هغې خاطره مې ډېر خوښ ده بغلان خلک چې دي اکثرا په زراعت ولاړ دي دا چې هلته بارانونه ډېر وي او فصل ښه وي نو د هغې سره بیا د دوی طبیعت هم ښه وي دا یو څو ورې تللی یم په دا یخ کې چونکې چې هغه ځای لږ ښه وي ګرم وي په یخ کې او دا ځای ښه یخ دی بیا خو موږ بیا اولویت ښار ته ورکوو او دوی بیا طبیعت ته ورکوي دا موږ ته استادانو وویل چې تاسو ته دا په اتم صنف کې او نهم کې راځي او په اووم کې تاسو ته فقط د افغانستان دغه اساطیرو دا شیان درته معلومیږي جنګو دا شیان زو بالکل زو خو نن مې موټر نه دی راوستی نن د بل چا سره مېلمه راغلی تر اوسه خټکي هم نه دي رسېدلي تر څو چې ته موټر پیدا کوې او بیا راځې تر هغو به خټکي هم بیخي صحیح ده که نه موږ په تاسې باندې ویاړو او د افغانستان هم دا تاسې ته در پاتې دی او هڅه وکړئ چې تعلیم وکړئ او خپلو درسونو ته ډېر پام وکړئ د دې لپاره چې راتلونکي مو روښانه اوسي دې سړي له هغه ټولې لارې بند کړئ دې سړي له چې په کومه لار وبځي او د دې نورو خلکو خپله خوښه خو د یو سړي ته سوال ورکوي چې نه ځي په نفرتونو سپرلی مه مړ کوئ ځانونه مړه کوئ خو د غېږې لالی مه مړ کوئ سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې نن د هیواد مرکز کابل ته راغلی یم دلته به له ځوانانو سره خبرې اترې کوو د هغه چا سره به غږېږو چې دلته په هیواد کې پاتې او له هیواد له بېلابېلو ولایتونو خوند اخیستی او نن کابل ته راغلی وي راځئ راسره پاتې شئ د کابل نوی انځور هم تاسو سره شریک کوو او د ځوانانو خبرې اترې د دې روزمره چارې دا ټول تر تاسو رسوو راسره پاتې شئ مخکې ورځو د کابل ښایستونه پر باندې ګورو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی مرکز کابل دی او په کابل کې بیا شهرنو دی شهرنو په یو څه ډېر مشهور دی چې ډېر ښایسته دی او دلته شیرخانې او هوټلونه فوق العاده دي دغه دوه ګلالي ماشومان خو تاسې ګورئ دلته مستیانې کولې او ډېر داسې باادبه ماشومان دي دو سره غواړم چې دوه درې خبرې وکړم اجازه خو ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډېره مننه نوم مبارک دی میوند جان میوند جان او ستا نوم نعمت الله تاسو دواړه سره ساستئ مونږ د کاکا زامن یوست کاکا زامن یې ښه دا در باندې ګران دی که ته پې ګران یې دواړه یو شی فول را باندې ګران دی فول در باندې ګران دی که نه ایکسټرا فول در باندې ګران دی نه فول را باندې ګران فول در باندې ګران دی او تا باندې څنګه همچنان ښه سایکل ستا قوي دی که د دې زه یو شکر پکې وامه هغه کوچنی دی په دې باندې ووهه ښه د کوم ځای زه د کندهار او ښه ولسوالي د سپین د بولدک نومیالو د وطنې د سپین بولدک ماشاءالله او قوم کې چې قوم کې اڅکزیان یو اڅکزي هستئ ښه دروند قوم دی سنګین قوم دی الله تعالی یې تاسې باعزته لري څنګه راوتي وئ دې خوا ته څه مو کول د هغې مو کورس نه را رخصت شوي یو چکران مو ویله ښه څنګه دی د کابل هوا څنګه ده د بولدک په نسبت باندې تا بولدک لیدلی دی ډېر تللی یم بولدک ویش هلته مې زندګي تېره کړې ده کابل هوا ډېره فوق العاده ده بولدک څه ډېره ده او بیخي ښه هوا ده نه ډېره ګرمي نه ډېر یخ ښه او یو خبره درنه پوښتنه وکړم د زړه خبرې دې راته وکړه بولدک ښایسته دی که کابل کابل ښایسته ده کابل ښایسته دی بولدک در باندې ګران دی که کابل
ګران بولدک دی خو ښایستهواله کې کابل دی. او مکتب وایي؟ او مکتب وایم. څویم صنف کې؟ شپږم صنف کې. شپږم صنف کې. او څویم نمرې؟ بس په دا کورنۍ ډنډه کې به اول یم او دا نوره کې. څویم نمرې؟ اول نمره یا دویم نمره کې سفیر. یا به اول نمره یا به دویم نمره. لا معلومات هم نشته دی. آفرین ستاسې مکتبونو ته لا معلومات هم درته نشته دی. میوند جانه دا چی وایي؟ دا نو صحیح وایي. نو څنګه صحیح وایي چې مکتب درته معلوم نه دی چې زه څویم نمره یم؟ نو مکتب ته چېرته ځې بیا؟ دته صحیح نه معلومیږي چې کم سوم نمره ده او سوم راځي. تر اوسه پرچې نه تقسیم کړي او امتحانونه نه دي رارسېدلي. ماشاءالله ماشاءالله. او بله خبره دا چې ستا لهجه زموږ ننګرهاریانو ته شوې ده، معلومیږي وایي، داسې نه وایي چې معلومیږي. څنګه زده کړې ده که نه طبیعي همداسې ده؟ نه طبیعي همداسې ده. طبیعي همداسې ده. ښه بولدک ته کله لاړې وروستي ځل لپاره؟ هلته دا یو څو ورې تللی یم په دا یخ کې، چونکې چې هغه ځای لږ ښه وي ګرم وي په یخ کې او دا ځای ښه یخ دی بیا. ښه او دلته څنګه راغلی وې؟ دلته ستا کور دی چې شی دی دلته؟ خواته یې مونږ کور دی او دلته په دې خوا کې مونږ چکر باندې همداسې راوتلی. کورس نه رخصت شو همداسې په چکر راغلی. تاسې خو چکر ته میله وایسته و؟ منظره په منظره راوتي یاستئ. ښه ډېر ښه دی. دا راته وایي چې مکتب خو وایې و؟ څویم صنف کې؟ اووم کې. کوم مضمون در باندې بد لګېږي؟ مضمون خو ما باندې بد نه لګېږي، ټول ما باندې ښه لګېږي او ډېر شوق مې د هغه د جغرافیې د تاریخ او فیزیک سره ده. ولې دا درې مضمونه دې انتخاب کړي دي؟ دا مضمونانو کې د افغانستان ډېرې کیسې دي او په مغې خاطره مې ډېر خوښ ده. ښه د خپلو نیکونو تاریخ ته کله توجه دې کړې ده چې زموږ د کندهار پخواني مشران چې وو هغوی دغسې یو کارنامې کړي دي چې دا موږ ته استادانو وویل چې تاسو ته دا په اتم صنف کې او نهم کې راځي او په اووم کې تاسو ته فقط د افغانستان دغه اساطیرو دا شیان درته معلومیږي، جنګو دا شیان. نه زما هدف دا نه دی چې یوازې مکتب کتابونو کې دا ولوستل شي. داسې کتابونه شته دی چې موږ تاسې واخلو، د افغانستان تاریخ نه موږ خبرئ، د خپل د تیرو نیکونو له تاریخه مو خبرئ، د افغانستان تاریخ نه مو خبرئ. نو داسې کوم تاریخ کتاب دی نه دی لوستی؟ داسې خو نه تر اوسه مې نه ده لوستی او نور د د یو رقم کتابونه دي، د قصې کتابونه دي، هغه مې لوستلي دي. او تا ویل چې زه خپله د کندهار یم او اوس اوسېږي کابل کې. دا راته وایي چې د افغانستان طبیعي خبره ده چې کوم ولایت چې ستا د خاپوړ وي هغه په هر چا ګران وي. د کندهار ما سیوا کوم ولایت در باندې نور ښه لګېږي؟ عینو مې نه ښه راباندې لګېږي. عینو مې نه خو ولایت نه دی، خو ستاسې خپل ولایت کندهار اړوند دی؟ خو دغه شهر کابل، ننګرهار داسې په واو په دا شیانو کې کابل در باندې ښه لګېږي. او تا باندې کوم ولایت ښه لګېږي؟ ما باندې د جلال آباد. جلال آباد بیا خو راپنجه که زما ولایت دې انتخاب کړی دی. کور دې ودان بس جلال آباد ته راغلی، زه دې په خدمت کې یم. صحیح دی؟ راشه بس ښه مېلمه پالنه به هم درته وکړو، ښه ښایسته ځایونو کې به دې وګرځو. ډېر خوشحاله شوم چې تاسې دواړو سره مې خبرې اترې وکړلې. ماشاءالله تاسې د افغانستان راتلونکي یاستئ، موږ په تاسې باندې ویاړو او د افغانستان هم دا تاسې ته در پاتې دی. او هڅه وکړئ چې تعلیم وکړئ او خپلو درسونو ته ډېر پام وکړئ د دې لپاره چې راتلونکی مو روښانه اوسي. صحیح دی؟ ډېره مننه. په وروستیو کې میوند جانه یو پیغام چې ستا د زړه اواز یې غواړي هېوادوالو ته یې ورسوي، مهرباني. زما پیغام دا ده چې خپلو دوستانو ته وایم چې خپل اولادونه زده کړې ته واچوي، چونکې چې موږ هېواد موږ ته اړمن دی، باید موږ خپل هېواد ته هغه وکړو، خدمت وکړو، پرې نه ږدو چې خپل هېواد مو کته وغورځي. ډېره مننه. کور دې ودان. درنو ملګرو تاسې دغه فکر ته وګورئ، په دغه کم عمرۍ کې د دې دغه فکر څومره لوړ دی. دی وایي چې په خپلو هېوادوالو مې دا غږ دی چې خپل اولادونه تعلیم ته وهڅوئ. زموږ بې له شکه چې زموږ هېواد په دوه شیانو ترقي کولی شي. یو د هېواد حاصلاتو او تولیداتو ته لومړیتوب ورکول دي او بل د تعلیم لاره ده. که غواړو چې هېواد مو پرمختګ وکړي همدغه دوه لارو باندې باید موږ مزل وکړو. را سره پاتې شئ، د کابل ښایستونه هم در باندې ګورو، له نورو هېوادوالو سره هم خبرې اترې کوو. ډېره مننه.
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. لا هم په مرکز کابل کې یو، له ګل ګل ځوانانو سره زموږ خبرې اترې لا هم جریان لري. سره له دې چې د جوزا میاشته خو په کابل کې داسې فکر کوم لکه ژمی شي، ځکه زه د ننګرهار ګرمۍ والی یم او دلته چې راغلم دا جنتي هوا چې مې ولیدله په رښتیا هم ډېر خوند یې راکړه. ته ستړی مو چې په خیر راغلی. ډېره مننه. ښه راغلاست کابل ته مخلص صاحب. هغه شاهین صاحب وایي چې زه په یخ ژمي کې ښه ډېر ارمان وکړم او د اوړي په انګار کې سره مخ شو. څه ساده څه کلیواله غېږه راکړې کله کله چې په ښار کې سره مخ شو. اول خو ستړی مو شي، نوم دې راته ډېره مننه. پیل مې په پیت ښه نوم دې راته واخله. بیا به شنو وایو. تښتېدلی خو نه یم، نوم به درته واخلم. محفوظ کاکړ یم. محفوظ کاکړ. او محفوظ یعنی خوندي. کاکړ قوم. کاکړ قوم. ښه ډېره مننه. کور دې ودان. او د کوم ولایت یې؟ بغلان. بغلان. او کور دې اوس هم هلته دی؟ او څنګه راغلی مرکز ته؟ چکر راغلی. چکر راغلی. چکر وهم. ښه ډېره مننه. کور دې ودان. څنګه دی د کابل هوا، څنګه د کابل ژوند څنګه دی؟ او د بغلان پرتله دا ځای یخ دی که بغلان؟ ما خو نه دی لیدلی. کابل یخ دی له بغلان څخه، او بل دا چې د هېواد پایتخت دی، ښکلی دی او موږ هم د دې لپاره راځو چې هغه خپل ذوق خړوب کړي دلته. طبیعت ذوق. ښه طبیعت ذوق یعنی کابل ستا ذوق دی. بالکل. دلته راځو چې هغه په اصطلاح باندې کله کله چې مو چکر ته ذوق وشي بیا کابل جان ته راځو، همدلته ګرځو، هغه په اصطلاح باندې ذهن بیا تازه کوو او بیا ځو. ښه او چې د کابل جان د هېوادوالو ذوق خړوبولي هغه به چېرته ځي نو؟ هغه به نو د کابل طبیعت ته ځي. د کابل له ښاره به طبیعت ته ځي. د کابل مثلا پغمان سو، د دې استالف شو، دغه ځایو ته به ځي. شکردره او ګلدره. خو موږ بیا اولیت ښار ته ورکوو او دوی بیا طبیعت ته ورکوي. ډېره مننه. کور دې ودان. دا راته چې د بغلان راغلی، اول خو د بغلان کیسې راته وکړه چې بغلان کې څه کیسې وي، ژوند څنګه والته، زموږ هېوادوال څنګه دي؟ بغلان خلک خوښ دي په دې وختونو کې. یو خو دا چې هغلته وضعیت ډېر ښه دی او ګرمي هم نه ده ډېره او د وروستیو کې څه ناڅه بارانونه وسول او فصلونه ډېر ښه دي. دغه د بغلان خلک چې دي اکثرا په زراعت ولاړ دي. دا چې هلته بارانونه ډېر وي او فصل ښه وي نو د هغې سره بیا د دوی طبیعت هم ښه وي، ځکه هغې آینده وي او هغه ته سترګې وي. بالکل. په اوس وخت کې فصل چې رسېدلی دی؟ اوس خټکي رانږدې دي. نو زموږ د کندوز برخه خټکي که ستاسې د بغلان؟ د بستا افغانستان کې چې نوم لري د بغلان کې لګي خټکي نوم لري، زورابي. اتر کندوز هم خواږه دي، هغه نوم لري، خو ولې هغه ساحه ډېره کمه ده. فکر وکړه چې شاید بستا افغانستان ته ونه رسېږي، خو ډېر خواږه دي. خو ته به یې ځان سره راوړې که نه؟ ولې نه؟ دواړه به ولاړ سو. نه زه نه راسره ځو. بالکل ځو. خو نن مې موټر نه دی راوستی، نن د بل چا سره مېلمه راغلی. خو تر اوسه خټکي هم نه دي رسېدلي. تر څو چې ته موټر پیدا کړې او بیا راځې تر هغو به خټکي هم ورسېږي. بیخي صحیح ده که نه؟ انشاءالله تبارک بغلان زموږ هېواد دی، زموږ هېوادوال پکې میشت دي، حتما به ورځو. په لاره کې دې څه ولیدل؟ په لاره کې مې آبادي ولیده، طبیعت مې ولیده، وطنوال مې ولیده، ښکلا مې ولیده. نو همداسې ځو. آبادي د سالنګ آبادي تقریبا یو کال شو چې نه وم پرې راغلی. سړکونه پاخه شوي وه او د دې تر څنګ منطقې ښکلې شوي وي او دا اوس چې کوم دی د سالنګ په اصطلاح باندې سپرلی وښی نو. ډېر ښه. او دا راته وایه چې اراده دې څه ده؟ چېرته به ځې، څه به کې، که بېرته بغلان ته تښتې؟ اراده خو مې دا ده چې شیرین خوست او شیرین ننګرهار ته لاړ شو. څنګه دا دوه ولایتونه دې انتخاب کړي دي؟ په دوی حساب کېږي، موږ حساب پرې کوو. د ادب له اړخه، د فرهنګ له اړخه، د کلتور له اړخه، له ښکلا له اړخه د حساب ځای دی او د حساب ځای ته ورتګ هم زموږ اولویت دی. بالکل. خدای دې راوله. او که ننګرهار ته راغلی زه دې په خدمت کې یم او ننګرهار نه اخوا د کونړ چې دی د هغه چکر به زه درکړم. ډېره مننه. بس چې د کونړ چکر راکړې دا به ډېر ښه ده. موږ یو شفاهي خبره ډېره کوو چې نور علی نور، دا بلا پسې خوندوره شي. بالکل. ډېره مننه. کور دې ودان. خوشحاله شومه. په وروستیو کې بیتونه راته ووایه، ځکه په شروع کې دې م راته ویلي وو، په وروستیو کې م راته ووایه، بیا ورپسې پیغام هم راته ووایه، بیا به خدای پاماني کوو ځو به د خیره سره. وروستیو کې هغه د اقبال مومند صاحب بیتونه دي، هغه وایي چې که هر څو یې د ښایست له مخه سره ځي، نه مې پښې ځي له دې ښاره، نه مې زړه ځي. دې سړي له هغه ټولې لارې بند کړئ، دې سړي له چې په کومه لار وبځي او د دې نورو خلکو خپله خوښه، خو د یو سړي ته سوال ورکوي چې نه ځي. ډېره مننه. کور دې ودان. خو زه تا ته یم چې پاتې شه او دومره ژر مه ځه. د ننګرهار، کونړ او لغمان په
په دغه ساحه کې چې کم نور ولایتونه پراته دي ګاونډي ولایتونه هغو ته به هم لاړ شو لوګر ته به لاړ شو میدان وردګو ته به لاړ شو بس چکر یې وو بیا به ځې نو ډېره مننه همداسې کوم انشاءالله خوشحاله اوسې په وروستیو کې د پیغام مورو بیا ځو دغه مخلص صاحب شاعران چې دي هغه کسان چې هغوی په ادبیاتو پورې ډېر لګېږي هغه اکثرا دغه خبره په شعر کې کوي اول خو به دا ووایم چې انسانیت خپور کوي مینه خپره کوي او په وروستیو کې په دې بیت یې راته مموم چې په نفرتونو سپرلی مه مړ کوئ ځانونه مړه کوئ خو د غېږې لالی مه مړ کوئ ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسې الله تعالی دې به عزت ولره کور مودان چې راسره وي دغه برنامه تر دې ځایه تاسې کتلې راځئ مخکې ورځو نورې کیسې هم کوو